ولسمشر غني وایي ځان قربانولی سم خو پر جمهوریت معامله نسم کولی. سلام، وخت په خیر، ستړي مسئ. له دې مطلب تر لیدو نه مخکې چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ولسمشر محمد اشرف غني وایي چې سوله او ټاکنې دواړه مهم دي او زه په دې برخه کې هر ډول قربانۍ ته تیار یم، خو جمهوریت او همدارنګه اساسي قانون د معاملې وړ نه دی. نوموړي دا خبرې د ملي امنیت د سرپرست ضیا سراج د معرفي په مراسمو کې کولې. د سولې اصلي مالکین طرحه کوونکي او عملي کوونکي افغانان دي. له ما چې هر ډول قرباني وغواړي حاضر یم، خو جمهوریت او همدغه راز اساسي او د هیواد د وګړو اساسي حقوق د معاملې وړ نه دی. نوموړي زیاته کړه چې حکومت همیشه له طالبان سره خبرو ته چمتو دی، خو په دې شرط چې طالبان زور زیاتی بند کړي او وربند وکړي. دی وایي چې د سولې ملکیت د افغانانو دی او که عملي کیږي هم د افغانانو له لوري به عملي کیږي. ولسمشر غني وویل طالبان دا فکر کوي چې پر افغانانو به فشار راوړي او به ډارېږي، خو دا د دوی یو ناسم فکر دی او ملت هیڅ کله په زور نه تسلیمیږي. غني همدغه راز وویل موږ یو آزاد ملت یو او خپل تصمیمونه به خپل ونیسو. مختلف نظامونه مو تجربه کړل او د دغه 40 کلن بحران یوازینۍ لاره د اساسي قانون تطبیق او د ټاکنو ترسره کېدل دي. ښاغلي غني د هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د مننې ترڅنګ وویل تاسو اتلولۍ زموږ د سرلوړۍ لامل شوی او په ډېرو سختو شرایط کې مو په زړورتیا قدمونه اوچت کړي دي. تاسو د دې خاورې اصلي بچیان او له هیواد لویشت خاورې دفاع کوي. ولسمشر دا خبرې په داسې حال کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې درولې دي او همدغه رنګ په کمپ ډیورنډ کې د سولې په تړاو له ځینو طالب استازو او همدارنګه ولسمشر غني سره خپله لیدنه لغوه کړې. ټرمپ د خپلې دغې پریکړې لامل په کابل کې د طالبانو وروستي برید ښودلی چې په پیله کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه ووژل شول. د ټرمپ په دې پریکړه سره د طالبانو د قطر دفتر هم حیرانتیا ښودلې ده. د ولسمشر ټرمپ له دې اعلان وروسته د سولې برخلیک هم همداسې نامعلومه پاتې دی او تر اوسه څرګنده نه ده چې امریکا به له طالبانو سره د سولې خبرې بیخي لغوه کوي او که یې بیا بیرته پیلوي. دا مطالب مو همدومره. تاسې هم خپل نظرونه ضرور راته شریک کړئ او د دغسې ښکلو او تازه معلومات لپاره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. خو تر بل مطلبه یې خبره تاسو ټول ته ښه وخت. خدای په امان.